ولادمیر نوروف ویلي د افغانستان له لارې پاکستان ته د اورګاډي پټلۍ باید ژر جوړه شي. سلام، وخت بخیر. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د ازبکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ولادمیر نوروف وایي د افغانستان له لارې پاکستان ته د اورګاډي پټلۍ باید ژر جوړه شي، ځکه د نوموړي په خبره دغه پروژه د سیمې لپاره ډیره مهمه ده. د رسنیو د راپورونو له مخې نوموړي دغه څرګندونې پرون د ترکیه او آذربایجان له چارواکو سره په کتنه کې کړي دي. تېره اونۍ د اسلامي امارت د حکومت چارواکو تاشکند ته د سفر په ترڅ کې د ازبکستان له چارواکو سره د اورګاډي د دغې پټلۍ د جوړولو په اړه خبرې وکړې. د اورګاډي د پټلۍ دغه لویه پروژه د ازبکستان ترمیز ښار له مزار شریف، کابل، جلال آباد او پېښور سره نښلوي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.